د نن ورځې د پیل څو ډیر مهم او تازه خبرونه. په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. هندي رسنیو د سرچینو له خولې راپور ورکړی چې هند ښایي د سندور 2.1 اپریشن په نوم پاکستان کې د ترهګرو نور پټنځي او روزنځي موخه وګرځوي. هندي رسنۍ د بیړني خبر تر سرلیک لاندې لیکلي د سندور 2.1 اپریشن ډیر ژر پیلیدونکی دی. بلخوا د پاکستان له ځینو سیمو راپورونه ښیي چې واکمنۍ له وګړو څخه غوښتي ترڅو خپلو کورونو ته لاړ شي او هلته پاتې شي. په هند کې د اسرائیل استازي پر ایکس کاږلي چې د هند د ځان د دفاع حق ملاتړ کوو. رووین آزار ډیره کړې، ترهګر باید پوه شي چې د بیګناه وګړو پر ضد خپلو ناوړه جنایتونو لپاره هیڅ ځای نه لري. جاپان خبر ورکړی چې د اپریل پر 22 په کشمیر کې د ترهګرۍ له پیښې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ روان حالت له نږدې څاري. دغه هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ډیروي چې که وضعیت همداسې دوام ومومي ښایي د ځوابي بریدونو او پوځي شخړې پراخېدو لامل شي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له ډیرېدو وروسته سیمه ایزو پولیسو رویټرز ته ویلي چې د هند په جمو او کشمیر کې د سرحدي سیمو په اوږدو کې میشتو وګړو ته ویل شوي چې خپل کورونه پریږدي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د جرمني نوي لومړي وزیر د هند او پاکستان ترمنځ د وروستۍ شخړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي موږ د دواړو اټومي ځواکونو هند او پاکستان ترمنځ نښتې ته له اندېښنې سره ګورو. فرید ریخ میرڅ پر خپل ایکس لیکلي چې اوس تر هر وخت ډیر د سړو مغزو زغم او صد ته اړتیا ده. ښاغلي میرڅ ویلي هیڅ لوری باید د شخړې د لا ډیرېدو لیواله نه وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې خبریالانو ته ویلي د هند او پاکستان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې منځګړیتوب وکړي او تاوتریخوالی لږ کړي. کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د لیدنې لپاره په وارسا کې ده. د اسلام آباد ولسوالۍ ادارې مسؤل د هیواد د روان امنیتي وضعیت له امله په اسلام آباد کې له ټولو ټولیزو او ځانګړو روغتونونو څخه غوښتي چې بیړنیو حالاتو لپاره د چمتو وسی. د دې ادارې د خبره پاڼې له مخې د ډاکټرانو او روغتیایي کارمنانو ټولې رخصتۍ لغوه شوي دي او روغتونونه اړ شوي چې د بیړنیو حالاتو لپاره اړین درمل او روغتیایي اوزار زیرمه کړي. د راپورونو له مخې پاکستاني پوځ په پوله کې وګړو ته له سیمې څخه خوندي ځایونو ته د تګ سپارښتنه کړې. هند هم په کشمیر او لویدیځو ښارونو کې د څراغونو بندولو او خوندي سیمو ته د تللو سپارښتنې کړې دي. په اسلام آباد کې واکمنۍ له وګړو څخه غوښتي چې په کورونو او مارکیټونو کې د څراغونو ګل وساتي. د هند کورنۍ چارو وزارت د ابیاس اپریشن تر نوم لاندې په ټول هیواد کې د مدني دفاع تمرین پیل کړی چې موخه یې د ترهګرۍ ضد چمتووالي لوړول او ولس ته د بیړنیو حالاتو په اړه ټولیز پوهاوی ورکول دي. دا تمرینونه د اپریل پر 22 په جمو او کشمیر کې د پالګام له برید او پر پاکستان له بریدونو وروسته دي. په دغو کړاوونو کې د هوایي برید خبرداري غږونه لګول کیږي او د تیارو تمرینونه به ترسره شي. کړاوونه په 3 کټګوریو ویشل شوي چې په لومړۍ کټګورۍ کې بشپړ مدني دفاعي تمرینونه او په 2 او 3 کټګورۍ کې محدود او جزوي تمرینونه ګډ دي. د انډین ایکسپریس د راپور له مخې د هند کورنۍ چارو وزارت ډیروي چې دا تمرینونه د هرې احتمالي بیړنۍ پیښې لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. د هند په ټولو ایالتونو او مرکزي قلمرو کې 240 ولسوالۍ دغه تمرینونه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې پر پاکستان او د دې هیواد تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند په هوایي بریدونو کې 11 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ ویاند وایي د هند بریدونو د زرګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړ. له دې سره د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي هند باید د خپلې تېروتنې بیه پرې کړي. د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې د هند د برید پر مهال
50 سپرلي وړونکې الوتکې د پاکستان په هوایي حریم کې وې چې څو آسیایي هوایي شرکتونو اعلان کړی پر پاکستان د هند د برید له امله یې اروپا ته د الوتنې هوایي کرښې بدلې او یا هم لغوه کړي دي. عطا محمد نور د اسلام آباد په ننګه د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو ترنګلتیاوو او بریدونو ته په اشاره ویلي چې هند د اسرائیل تګلاره غوره کړې خو پاکستان د غزې په څیر بې دفاع نه دی. ښاغلي نور پر خپل ایکس لیکلي چې د جګړو پلوی نه دی ځکه جګړې آفت رامنځته کوي او بنسټونه او اقتصاد له بیخه له منځه وړي. نوموړي دغه راز هیله ښودلې چې دواړه لوري به له زغم څخه کار واخلي. د هغه په خبره که څه هم داسې ښکاري چې هند د اسرائیلي واکمنۍ تګلاره غوره کړې خو باید پوه شي چې پاکستان د غزې په څیر بې دفاع نه دی. دا هیواد د سیمې له پوځي او اټومي ځواکونو څخه ګڼل کیږي. هندي رسنیو د دې هیواد د پوځ پر بنسټ راپور ورکړی چې یو هندی سرتیری د پاکستان لخوا د راکېټي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. اوس ویل کیږي چې د هند په سرحدي نښتو کې د یاد سرتیري په وژل کېدو سره د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي چې له نړیوالو او بشري قوانینو نظم او اصولو څخه مستثنا دی. هینا رباني کار ډیره کړې له 2011 تر 2014 زیږدیز کال پورې د وزیر په توګه د سیمې د سولې لپاره نه ستړي کیدونکې هڅې کړې دي. اغلی کار پر خپل ایکس لیکلي هند هڅه کوي دا ثبات کړي چې کولی شي د نړیوالو قوانینو ټولې سرې کرښې تیرې کړي او له هیڅ سزا سره مخ نشي. نوموړي لیکلي چې پاکستان لا هم د نړیوال قانون نظم د ملګرو ملتونو په منشور او د امنیت شورا پر پریکړو باور لري او د سختو پارونو پر مهال یې زغم او مسؤلانه چلند کړی دی. د هغې په خبره چې د هند تیری پر مهال د پاکستان زغم د سیمې د سولې او ټولیز حالت ساتلو لپاره دی او دا د کمزورتیا په معنا نه دی. ډیره کړي دا د کیسو جګړه نه ده، دا د قانون منونکو هیوادونو جګړه ده چې د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري. د یو داسې بدمعش هیواد پر وړاندې چې اندي هغه څه کولی شي چې غواړي یې. د هند انډیا ټوډے ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان پر لپسې د کنټرول کرښې په اوږدو کې سپکې او درندې ډزې کړي دي. د هند پوځ وایي چې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې په اوږدو کې د جموں او کشمیر په کوپواړه، بارامولا، اوړي او اکنور سیمو کې د سپکو وسلو او توپونو ډزې کړي دي. د هندي پوځ په وینا دوی د پاکستان دغو ډزو ته ورته ځواب ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په ټانک ولسوالۍ کې پر جومات د ډرون برید کې 2 پښتانه تبلیغي ځوانان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دوی په 3 ورځني تبلیغ د لمونځي ته ورغلي او میشت وو چې د شپې پرې برید شوی. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی پیښه د ټانک ولسوالۍ د صدر پوستې په سیمه کې په وړوکي کلي کې رامنځته شوې ده. د پښتونخوا په اعلانو ده په بهاولپور کې د هند د ډرون برید د غچ اخیستنې لپاره دوی یادونه کوي چې پاکستانی ریاست په دې توګه په پښتنو سیمو کې جوماتونه او مدرسې پنښوي ترڅو پښتنو ته وښیي چې له هند سره یې روانه جګړه مذهبي ده او دوی په دې طریقه په اسانه د هند پر وړاندې منسجم او وکاروي. د پښتونخوا لیکوال احسان الله پښتون لیکلي له هند سره د جګړې لپاره یو ځل بیا پاکستانی ریاست د پښتنو د کارولو په موخه یو جومات نښه وګرځاوه. پښتانه باید د جوش پر ځای له هوش څخه کار واخلي. په پښتونخوا کې د پاکستانی ریاست لخوا د نورو جوماتونو او مدرسو د نښولو امکان هم موجود دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی حنیف پښتین وایي د جنگ په وخت کې پوځي محکمو ته د ټولیزو وګړو پر ضد د دوسیو څیړلو واک ورکول د امن لپاره د مبارزه کوونکو او ټولیزو وګړو پر ولسی ازادۍ ښکارا تیری دی. نوموړی وایي کله چې هم له هند سره د پاکستان اړیکې ترینګلې او د جنگ چاپیریال رامنځته شي د پاکستان ستره محکمه پوځ ته واک ورکړي چې د ولسی وګړو دوسیې وچلوي. دغه لړۍ د جنرال ایوب له وخته تر ننه روانه ده. دوی د جنگ په بهیر کې پر ملکی چارو خپلې منګولې ټینګوي او وګړو ته داسې ذهنیت ورکوي چې که چیرته پوځ نه وي هر څه به ګډ وډ شي. نوموړی وایي ډیری وختونه د پاکستان پوځ د جنگ درغلیز چاپیریال د دې لپاره جوړوي چې د هغو وګړو غږ کمزوری کړي کوم چې په سختو حالاتو کې د خپلو ولسونو د حق غوښتنه کوي.